شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. نن هغه ناروغان چې د سر د مخکینۍ برخې درد ولري، یعنې د سر نیم سیری، د سر مخکینۍ برخه او همدارنګه د سر شاته برخه. نننی هغه ناروغان چې د سر د مخکینۍ برخې درد ولري هغه ستنه کوو. د منځنۍ برخې دا خط چې کوم دی په دې باندې د ویښتانو د پولې څخه 0.5 کن اوکسیپیټال 2.4 نقطه چې دی ځای لري. یعنې دا نقطه د 2.4 نقطه ده کومه چې د سر د درد، همدارنګه د عمومي فلج او د عصبي رواني ناروغیو د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. یعنې دا یو آراموونکې نقطه ده. د سر او د غاړې دریمه اضافي نقطه ده کومه چې د دې وریځو ترمنځ ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د سر د درد لپاره یو مناسبه نقطه ده، دا د سترګو د ناروغیو، د پوزې د ناروغیو او همدارنګه زینوزیټیس لپاره د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. د تریخي 14مه نقطه ده کومه چې د دې د کسي نه داسې نیول کېږي نیغه پورته د وریځې څخه یو کن پورته چې د یعنې کرانایل ځای لري. دا د تریخي 14مه نقطه ده. علاوه له دې نه چې د سر د درد د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده، د سترګو د ناروغ د درملنې لپاره چې دی هم یو مناسبه نقطه ده. د سر او د غاړې اضافي 5مه نقطه چې د دې وریځې او د دې سترګې د زاویې ترمنځ یو ګوته په پلنوالي باندې شاته ځای لري چې هغه دا نقطه ده. علاوه له دې نه چې د سر د درد درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده، دا نقطه د سترګې د ناروغیو، د تریګمینال نیورالګیا او همدارنګه د مخ د فلج د درملنې لپاره یوه ښه او مناسبه. د معدې دوهمه نقطه د کسي څخه نیغه ښکته په فوسا انفرااوربیټالس کې چې دی ځای لري چې هغه دا د دې غومبوري سوک. دا علاوه له دې نه چې د سر د درد د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده، دا د سترګې د ناروغۍ، د مخ د فلج د درملنې لپاره هم یو مناسبه نقطه ده. د غټو کولمو 20مه نقطه ده کومه چې د دې پوزې د وزر او د دې غومبوري د قات ترمنځ چې دی ځای لري. علاوه له دې نه چې د سر د درد د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده، دا د مخ د فلج، د پوزې، د سترګې د ناروغیو د درملنې لپاره هم یو مناسبه نقطه ده. د وړو کولمو 18مه نقطه دا چې دا د دې سترګې د بهرنۍ زاویې څخه نیغه ښکته او د دې سایګوماټیک هډوکي په ښکتنۍ برخه کې چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د سر د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده، دا نقطه چې ده د مخ د فلج، د تریګمینال نیورالګیا او همدارنګه د سترګو او د پوزې د ناروغیو د درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. د معدې دریمه نقطه ده کومه چې د پوزې د وزر مخامخ او د کسي نیغه ښکته دلته ځای لري. یعنې علاوه له دې نه چې د سر د درد د درملنې لپاره د معدې دریمه نقطه ډیره مناسبه نقطه ده، دا چې دی د مخ د فلج، د سترګو د ناروغیو د درملنې لپاره هم مناسبه نقطه ده. بله د معدې 4مه نقطه ده کومه چې د دې مخکې څخه 0.4 کن لټرال یا بهر ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د سر د درد درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده، د مخ د فلج او همدارنګه د سترګې د ناروغیو د درملنې لپاره هم یو مناسبه نقطه ده. د معدې 5مه نقطه د ښکتنۍ جامې د دې زاویې څخه 1.3 کن مخکې او ښکته برخه کې د مسکولوس مسیټا په مخکینۍ څنډه کې چې دی ځای لري. د معدې 6مه نقطه د دې زاویې څخه د یو ګوتې پلنوالي په اندازه باندې پورته په دې مسکولوس مسیټا کې چې دی خپله ځای لري. دا دواړه نقطې د معدې 5مه او 6مه نقطه علاوه له دې نه چې د سر د درد درملنې لپاره مهمه نقطه ده، دا د مخ د فلج، د غاښونو، د جامې د دردونو د درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. د دې 9مه نقطه چې د سایګوماټیک سایګوماټیک د هډوکي په ښکتنۍ څنډه کې چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د سر د درد درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده، دا نقطه د جامې د دردونو، د غاښونو د دردونو او همدارنګه د تریګمینال نیورالګیا
د درملنې لپاره او ټیک ډیس آرډر درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده. معدې اتمه نقطه ده کومه چې د دې منځني خط څخه 4.5 کن بهر او د ویښتانو د پولې څخه نیم کن اوکسیپیټال اړخ ته ځای لري. یعنې دا د معدې اتمه نقطه ده. علاوه له دې نه چې د سر د درد درملنې لپاره یو مناسبه نقطه ده، د سترګو د درملنې لپاره هم یو مناسبه نقطه ده. دې ناروغۍ د سردردۍ لپاره محوري نقطې چې کومې دي هغه د غټو کولمو 4مه نقطه ده، کومه چې د دویم میتاکارپال هډوکي په منځنۍ برخه کې او د ابډکټور عضلې کې چې دی ځای لري. معدې 44مه نقطه ده کومه چې د دې دوهم میتاتارسوفلنجیال بند په لاترال او ډیسټال کې موقعیت لري یا ځای لري. د معدې 44مه نقطه چې ده علاوه چې د سر د درد درملنې لپاره یوه محوري لرې نقطه ده، یعنې دا یو انالګیزیک نقطه ده. او همدارنګه هغه خلک چې د 5 حسونو ستونزه ولري، که د لمس، بوی، خوند، لیدل او اورېدلو کې ستونزه ولري، دا نقطه یو ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. او علاوه له دې نه د قبضیت د درملنې لپاره یوه ښه نقطه ده. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا پایله